فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. نه څلوېښتم څپرکی د غزې د بوږنوونکي مقاومت بیان. اوس به راشو د سوریې جنگ ته، خو هغه څه چې زه د دې جنگ په هکله لیکم ډیر مختصر دي، ځکه چې زه یو پوځي کس نه یم او په دې نه پوهیږم چې د جنگي تخنیکونو له پلوه د جنگونو ترمنځ توپیر څه وي. زما له نظره ټول جنگونه یو شان دي، ځکه چې په ټولو جګړو کې ښارونه ورانیږي، کورونه سوځول کیږي، خلک وژل کیږي او د ښځو ماشومانو کړیکې او ساندې د سړي زړه دردوي. له دې کبله چې دغه منظرې په ټولو جنگونو کې تکراریږي، نو که وغواړم د سوریې د جنگ په هکله پوره معلومات درکړم، د دغه 3 کلن جنگ په هکله به زما خبرې ډېرې ستومانوونکې شي. یوازې دومره وایم چې د سوریې ډیر کلي وران شول، د دې لپاره چې میوه یې په اسانه وخوړی شي. په باغونو کې میوه لرونکي ونې غوڅې کړې او په لویو ښارونو کې د خلکو نفوس لږ شو. کله چې هورمهب سوریې ته ننوت، دوکه یې وکړه. د دغه پیښې یادول اړین دي. هغه چې کله سوریې ته ننوت، عسکر یې آزاد پرېښودل چې په کلیو کې د خلکو شیان لوټ کړي او ښځې یې اسیرانې کړي. دغه کار یې د دې لپاره وکړ چې عسکر فکر وکړي په سوریه کې ډیر څه ترلاسه کړل او ډیره ساتیري وکړه. خو له دې وروسته چې عسکرو تر یوه حده ساتیري وکړه، هورمهب د هغو مخه ونیوله او نیغ په نیغه د غزې پر لور لاړ. هورمهب چې غزې ته نږدې شو، ژمی راورسېده او کله چې د هاتي عسکرو ولیدل چې هورمهب نیت لري غزې ته ننوځي، نو په بیړه یې خپل پوځیان د دې ښار په شاوخوا کې ډیر کړل چې د هورمهب مخه ونیسي. د هاتي پوځ په دې پوهېده چې د غزې په مخ کې یوه لویه دښته ده او په اسانه د جنګي ګاډیو په وسیله د مصر ځواکونه ختمولی شي. د ژمي له امله د هاتي عسکر مجبور شول د خپلو اسیرانو د مړولو لپاره وچ واښه د سوریې له سوداګرو واخلي. کله چې هغوی اسونو ته دغه خواړه ورکړل، اسونه یې ناروغ شول، خوشایي یې شنه او نري شول. ډیر اسونه مړه شول او د هاتي ګاډۍ او د سوریې یعنی د سوریې د پاچا زیرو پوځ بې اسونو شو. له همدې کبله هاتي او ازیرو ونه کړای شول چې له خپلو ګاډیو څخه د هورمهب د مخنیوي لپاره کار واخلي. له دې کبله چې هورمهب د ګاډیو له پلوه تر هغوی برلاسه و، خو ډیر ژر یې د هغوی ګاډۍ له منځه یوړې. بیا یې پلیو ځواکونو ته مخه کړه او غزې ته څیرمه یې د هاتي او سوریې پلي ځواکونه هم مات کړل. په دې سیمه کې د هاتي، سوریې او مصر دومره عسکر مړه شول چې تر دې وروسته دغه ټاټوبی د هډوکو په دښتې مشهور شو. کله چې د هاتي او سوریې پوځ د غزې په وړاندې ماتې وخوړه او هورمهب د هغوی اډه چور تالان کړه، نو امر یې وکړ چې د نوموړې اډې خوراکي ګودامونه وسوځوي چې اسونه یې ونه خوري. په دې وخت کې زه پوه شوم چې د هاتي د پوځ د اسونو واښه هغه زهرجن کړي ول. زه تر اوسه هم پوه شوی نه یم چې هورمهب څنګه د سوریې واښه پلورونکي سوداګر اړ کړي ول چې پر هاتیانو زهرجن واښه خرڅ کړي چې د هغوی اسونه ناروغ او مړه شي. له دې وروسته چې د دښمن لښکر د غزې پر وړاندې ناکام شو، هورمهب هڅه وکړه چې غزې ښار ته ننوځي چې د سمندر پر غاړه یو بندري ښار دی. په همدې وخت کې د مصر سمندري ځواکونه چې له تانیس څخه را روان شوي ول، په ډیر بد حالت کې د غزې ښار ته راورسېدل. ځکه کله چې د مصر جنگي بیړۍ غزې ته ورسېدې، مجبور شوې چې د هاتي او سوریې له جنگي بیړیو سره وجنګېږي چې ځان ته لاره خلاصه کړي. له جګړې وروسته د مصر ځینې بیړۍ ډوبې شوې او د نورو بیړیو سپرلیو هڅه وکړه چې ډیر ژر ځان غزې ته ورسوي چې د دښمن د بیړیو له حملو خوندي شي. خو د غزې د بندر پوځي قومندان هغوی ته بندر خلاص نه کړه. وی ویل، زه نه پوهیږم چې تاسو مصریان یاست که نه، زموږ د غولولو لپاره مو د مصر د جنگي بیړیو نښانونه لګولي دي. د غزې د ښار قومندان چې پر بندري سیمې یې هم حکومت کاوه، دومره شکمن سړی و چې حتی هورمهب ته یې هم دروازه خلاصه نه کړه او هغه هم مجبور شو چې یوه ورځ د غزې د دیوالونو تر شا پاتې شي. تر یوې ورځې وروسته د غزې د پوځي ځواکونو قومندان هغه ته اجازه ورکړه چې غزې ښار ته داخل شي. کله چې د ننوتو اجازه ورکړه، وی ویل باید د هورمهب عسکر له ښاره د باندې پاتې شي او د یوازې ښار ته ننوځي. کله چې ډاډه شول دغه سړی هورمهب دی، نو بیا یې د هغه عسکرو ته هم اجازه ورکړه چې غزې ته ننوځي. په کومه ورځ چې د غزې نه ماتېدونکې کلا د هورمهب پر مخ خلاصه شوه او هغه دې ښار ته ننوت، نو پر ده ورځ په مصر کې اختر و. دغه ورځ د جنگ د الهي یا سخمت ورځ بلل کیږي.
پر دغه ورځ ماشومان په لرګینو ګورزونو او مصنوعي نیزو سره لوبې کوي او د غزې د جنگ نندارې وړاندې کوي. بې له شکه بل داسې ښار نه و چې د غزې په شان دي دښمن پر وړاندې مقاومت کړی وي. بل داسې پوځي قومندان هم نشته چې د دغه قومندان په شان دي له دښمن سره مقابله وکړي. نو له همدې کبله غوره ده چې زه د دې قومندان نوم په دې برخه کې ولیکم. سره له دې چې زه په سوریه کې د مصر سفیر وم او له ازیرو سره مې د سولې تړون لاسلیک کړی و، هغه ماته اجازه را نه کړه چې په دروازې د غزې کلا ته ننوځم، بلکې زه یې په یو زنبیل کې پر دیوال ورواړولم. د دغه قومندان نوم روژو او عسکرو یې غوا سری باله، ځکه چې د بدن فزیکي جوړښت یې د غوایي په شان و. له اخلاقي او روحي پلوه هم داسې سړی ما نه و لیدلی چې د روژو په شان بدګمانه او ځیلناک وي. کله چې هغه موافقه وکړه چې هورمهب د ښار ته ننوځي، بیا هم له دې سره چې پوه شو هورمهب د مصر قومندان دی، د هاتي لښکرو ته یې ماتې ورکړې وه، خو بیا هم شکمن و او هغه ته اجازه نه ورکوله چې ښار ته داخل شي. ویل به یې ښایي دا د سوریې او هاتي عسکر وي چې د مصر د پوځ جامې اغوستې وي. ویل به یې له دې وروسته چې د مصر لښکرې غزې ته ننوتې، له روژو پرته ټول خوشحال شول، ځکه چې دغه سړی څو کاله په دې ښار کې کلابند و. که څه هم له هورمهب څخه یې امر ترلاسه کاوه، خو عادت یې دا و چې په خپل مرکز کې مطلق واکمن او قومندان وي. خو د هورمهب راتللو د دې مخه نیوله چې هغه وکړی شي په خپل سر واکمني وکړي. زه تصور کوم روژو چې غواسره یې باله لږ شانته لیونی او ډېر ځیلناک و، او که دغه خوی ورسره نه وای نو له هاتي او سوریې سره یې دومره مقاومت هم نشو کولی. روژو ښه پوځي مخه نه درلوده، ځکه یې هغه په غزه کې پوځي قومندان ګمارلی و چې هغه له مصر لرې وساتي. په دې ډول به د هغه له جیلونو او شکایتونو په قرار شي، ځکه چې غزه داسې ځای و چې کله به یې څوک له مصر لرې کول او یا به یې سزا ورکوله، هغه به یې غزې ته لیږه. خو له دې وروسته چې ازیرو په سوریه کې بلوا وکړه او غزې مقاومت وکړ، څرګنده شوه چې روژو یو تکړه پوځي کس دی او په دې کې شک هم نشته چې که غزې لوړ او کلک دیوال نه درلود، روژو هم هلته مقاومت نشو کولی. د غزې دیوالونه یې په لویو ډبرو جوړ کړي ول. ویل به یې دغه کلا په پخوا زمانو کې دیوانو جوړه کړې ده. د هاتي عسکرو هره کلا ډېر ژر نیوله او بیا به یې ورانوله، مګر په دې کلا کې ناکام شول. د هاتي لښکر پوځي مهارتونه درلودل. د هرې کلا تر برج لاندې به یې کنده ویسته او په دې ډول به یې دغه برج وران کړ. تر دې وړاندې چې د غزې کلابندي پیل شي، دلته غزې 2 ښارونه درلودل. یو یې پخوانی ښار و چې په کلا کې دننه ودان شوی و، او بل یې نوی ښار و چې له دیوالونو د باندې جوړ شوی و. کله چې د ازیرو بلوا پیل شوه، روژو حکم وکړ چې له کلا د باندې دی نوی ښار وران کړي. هغه د پوځي مصلحت پر اساس دغه ښار وران نه کړ، ځکه چې په هغه وخت کې له ازیرو و د غزې د نیولو تابع نه و کړې، بلکې یوازې د دې لپاره یې دغه ښار وران کړی و چې له خپلو سلاکارانو سره مخالفت وکړي. د هغه مشاورینو ویلي ول چې له کلا د باندې ښار ښایي زموږ د مقاومت لومړنی مرکز وي، خو روژو د دې لپاره چې له هغوی سره مخالفت وکړي د دې ښار د ورانولو امر وکړ. د ښار اوسیدونکي چې د ښار د ورانولو په تړاو د روژو له امره خبر شول، نو بلوا یې وکړه او له ازیرو یې مرسته وغوښته. خو تر دې وړاندې چې ازیرو د هغوی مرستې ته راشي، روژو د نوي ښار اوسیدونکي ټول ووژل. د دې بلوا مخنیوی دومره بوږنوونکی و چې د غزې د جنگ تر پایه چا جرأت ونه کړ چې د غوایي سرې روژو له حکمه سرغړونه وکړي. هیڅوک نه پوهېدل چې باید له روژو سره څه ډول چلند وکړي. که د دښمن یو عسکر به خپله وسله روژو ته وسپارله او روژو ته به یې وویل ما مه وژنه، پر ما ورحمېږه، نو روژو به نارې کړې دغه سړی ووژنئ، ځکه هغه د دې پر ځای چې زما عدالت ته پناه یوسي، زما بښنې ته پناه وړي او دغه موضوع ثابتوي چې ما عادل کس نه بولي. خو کله چې به کوم عسکر تسلیم شو د بښنې غوښتنه به یې ونه کړه، روژو به ویل دغه سړی ووژنئ، ځکه چې له ما سره سپین سترګي کوي او ما ته په درنه سترګه نه ګوري. کله چې به میرمنې او ماشومان ورته راغلل او په ژړا او انګولا به یې د خپلو پلرونو او میندو لپاره چې هغه مهال د سوریې عسکر ول له روژو څخه بښنه وغوښته، نو روژو به ویل دغه کسان هم ووژنئ. ده به د دغو کسانو د وژنې دلیل دا راوړ چې دوی په دې نه پوهېږي څنګه چې د ځمکې په اړه د اسمان حکم نه بدلیږي، هماغسې د هغو کسانو په اړه چې د مصر پر خلاف بلوا کړې ده حکم نه بدلیږي. هیڅوک نه پوهېدل چې له دغه سړي سره څنګه چلند وکړي او څنګه ورسره خبرې وکړي چې هغه خفه نه شي. هغه به هره خبره داسې ګڼله چې ته څوک ورته کنځلې کوي، یا هغه غولوي او یا د هغه د حکم پر خلاف عمل کوي.
خلکو د هغه په یو شی اعتماد کاوه او ډاډمن به ول هغه دا چې کله به امر کاوه حتما اجرا کوي او د خپل حکم د نه عملي کېدا او یا ځنډ په هکله یې هیڅ پلمه نه منله. په لومړي سر کې د غزې پر ښار د امرو هیواد پاچا آزیرو حمله وکړه. دغه سړی د مصر پر خلاف له بلوا وروسته د ټولې سوریې پاچا شو او سوریه یې د مصر له منګولو خلاصه کړه. خو پر غزې د آزیرو حمله د هاتي د برید په پرتله د ماشومانو لوبو ته ورته و او د نارینه‌و جنګ نه و، ځکه چې د هاتي پوځ شپه او ورځ اورونه له زهرجنو مارانو ډک منګي مصري اسیران او مړي ښار ته راغورځول. کله چې به مصري اسیران پر ځمکه ولګېدل مړه به شول، ځینې به د ښار پر دیوالونو لګېدل او هډوکي به یې ماتېدل. کله چې موږ غزې ته ننوتو داسې کور مو ونه لید چې چت ولري. د ډبرو او اورونو د ګزارونو له امله د ټولو کورونو چتونه لوېدلي یا سوځېدلي ول او د ښار لږ شمېر اوسېدونکو په تلخونو کې ژوند کاوه. هغه هم ښځې او ډنګر بوډاګان ول چې څو کاله یې یوازې یو وخت ډوډۍ خوړلې وه. روژو د کلابندۍ له پیله ټول نارینه او ماشومان د لوېدلي دیوال پر جوړېدا ګمارلي ول او په لسو نارینه او ماشومانو کې 9 تنه ووژل شول. کله چې د ښار ژوندیو خلکو ولیدل د دې پر ځای چې خوشحال شي ښکنځلې یې کولې او پر سرونو یې خاورې بادولې. هورمهب وویل هغوی ته غوښه او غنم ورکړئ، خو ځینو چې له ډېرې مودې وروسته یې په ماړه نس ډوډۍ وخوړله مړه شول، ځکه چې د هغوی معدې څو کاله په لږو خوړو عادت شوي وي او ډېر خواړه یې ونه زغمل. کله چې د غزې ښار ته ننوتو د دغه ښار انځور هیښوونکی و. ما ولیدل چې له دیوالونو څخه د انسانانو پوستکي راځوړن شوي دي. په ښار کې د مړیو بویونه ول. موږ چې به کله روان وو پوزې به مو پټولې. دغه مړي به د هاتي عسکرو ښار ته ورګزارول چې د ښار ساتونکي د هغوی له بویه په تنګ کړي او یا دا چې د ښار ساتونکي په راز ناروغیو اخته او مړه شي. زه پر دې ورځ چې د مصر د بریالیتوب ستره ورځ وه خوشحاله نه شوم، ځکه چې ومې لیدل دغه بریالیتوب د هاتي له لوري د ډېرو ظلمونو، کړاوونو او بدبختیو له تپلو وروسته ترلاسه شوی و چې تر هغې ورځې یې ساری نه و لیدل شوی. د غویسري روژو عسکرو چې د ښار دفاع یې کوله له دې کبله چې ډېر ډنګر شوي ول خلک ترې ډارېدل، حتی هغه مړي تر دې عسکرو غټ او ښایسته ول چې د مړیو په کور کې به مومیایي کېدل. د دغو سرتیرو لاسونه او پښې د روژو له لوري د متروکو د وهلو او ډېرې لوږې له امله اوږده او نري شوي ول. پښتۍ یې له ورایه ښکارېدې او پر زنګنو یې د لوږې له کبله غدې رامنځته شوې وې. داسې سرتیري ما نه ولیدلي چې پر لاره نیغ لاړ شي. ټول پر ملا کړوپ شوي ول او سترګې د سر په کاسه کې دننه شوې وې. کله چې به یې موږ ته کتل موږ ترې ډارېدو، ځکه داسې ښکارېدل چې وحشي او داړونکي کسان راته ګوري. کله چې هورمهب ولید په ډنګرو او ناتوانه لاسونو یې خپلې نیزې پورته کړې او زګیروي ته ورته کړیکې وکړې، ویل یې مقاومت وکړئ. کمبخت عسکرو د هورمهب په سپارښتنه له خپل قمندان دغه ټکی دومره اورېدلی و چې د مقاومت وکړې له خبرې پرته یې بل څه نه شو ویلی او نه یې په خوله او زړه کې بله خبره وه. کله چې هورمهب ولیدل دغه سرتیري د ډېر مقاومت او جنګ له امله دې حالت ته رارسېدلي، نو هغوی ته یې وویل له دې وروسته استراحت وکړئ، وخورئ، وڅښئ او ویده شئ چې د بدن ستوماني مو ختم شي او بیرته پخوانی طاقت پیدا کړئ. بې له ځنډه پر عسکرو تازه غوښه، ډوډۍ او د اوربشو اوبه وویشلې. هورمهب په خپلو لاسونو د هر سرتیري په غاړه کې د زرو غاړکۍ ور واچولې او د سوریې اسیران یې پر هغوی وویشل. خو عسکرو له ډېرې بېوسۍ او کمزورۍ څخه دغه اسیران خرڅولی نه شول او د هاتي د عسکرو په تقلید یې هغوی شکنجه کول. د دې اوږدې مودې په کلابندۍ کې مصري عسکرو د هاتي له عسکرو زده کړي ول چې څنګه خلک شکنجه کړي او څنګه د هغوی پوستکي وباسي او پر دیوالونو یې ځوړند کړي. کله چې به له هغوی پوښتنه وشوه چې ولې د سوریې ښځې شکنجه کوئ او ولې یې نه خرڅوئ، په ځواب کې به یې ویل زموږ له نظره د سوریې نارینه او ښځې یو شان دي، هر یو چې پیدا کړو خپل غچ ترې اخلو او په شکنجې سره یې وژنو. هورمهب غوایسري روژو ته د سرو زرو یو غټه غاړکۍ چې په ښکلو غمیو سره پسولل شوې وه او په لاس کې یې د سرو زرو یو ماتروکه وه ورکړه. هورمهب هغو مصري عسکرو ته چې له ده سره غزې ته راغلي ول وویل د غوایسري روژو په ویاړ چغې ووهئ. ټولو په شور و زوږ نارې کړې، ځکه کله چې ښار ته ننوتل پوه شول چې دې سړي د ښار د ساتلو لپاره څومره زیار ګاللی او څومره سرښندنه یې کړې ده. له دې وروسته چې د عسکرو نارې ختمې شوې، روژو هورمهب ته وویل
آیا ته فکر کوي چې زه آس یم چې غاړکۍ دې په غاړه کې راواچوله او دغه متروکه دې په لاس کې راکړه؟ بیا یې پوښتنه وکړه آیا دا خالصه طلا ده که سوریانۍ طلا ده؟ ځکه چې سوریاني سره زر په 10 کې 9 برخې مس لري. هورمهب دې خبرې ته حیران نشو ځکه چې پوهیده چې د دغه سړي اخلاق او خوی څه ډول دی. نو هغه ته یې ډاډ ورکړ چې دغه متروکه له سوچه مصري طلا څخه جوړه شوې ده. غویسري په ډېرې غوسې سره هورمهب ته وویل خپل عسکر له دې ښاره وباسه ځکه چې هغوی شور ماشور کوي او ما خوب ته نه پرېږدي. ما د غزې د کلابندۍ په وخت له دې سره چې د تورو نیزو د ډبرو د لګېدا او د اورونو د بلېدا غږونه اوریدل خو بیا به مې هم آرام خوب کاوه مګر اوس مې ستا د عسکرو د شور ماشور له امله خوب ګډوډ شوی دی. که ته خپل عسکر له دې ښاره ونه باسې او هغوی زما خوب نور هم خراب کړي نو مجبور یم چې خپلو عسکرو ته امر وکړم چې ستا ټول سرتیري ووژني. وایسري سمه خبره کوله. هغه سړی چې څو کاله شپه ورځ په جنګ کې آرام ویده کیږي اوس نشي ویده کېدی. په تیره بیا دا چې شپه ورځ د پوځي وسایلو د جمع کولو او حساب په فکرونو کې وي. یوه ورځ هورمهب ته راغی او دا ځل یې په ډېرې خاکسارۍ ورته وویل هورمهبه ته د مصري پوځ قمندان او زما مشر یې. له تا څخه غواړم چې ما ته سزا راکړې ځکه چې زه د سزا لیاقت لرم. هورمهب وویل ولې ته د سزا وړ یې؟ وایسري ورته وویل د دې لپاره چې هغه پوځي وسایل او تجهیزات چې تا ما ته راکړي ول او باید د هغوی حساب کتاب بیرته فرعون ته ورکړم نه پوهیږم چې څه کړي مې دي. که زما پاپیروسونه موجود وای زه پوهیدم چې دغه شیان مې څه کړي دي خو پاپیروسونه د اور په لمبو کې سوځېدلي دي او له هغه وخته چې زه نشم ویدېدلی خپله حافظه مې له لاسه ورکړې ده. زه دومره پوهیږم چې د هغو ټولو شیانو حساب کتاب چې ما ته سپارل شوی و منظم دی خو یوازې په دې نه پوهیږم چې د خرو هغه 1500 کتې یا ځل چې په ډیپو کې وي څه شوي دي. زه په دې پوهیږم چې له دغو کتو یعنی ځلونو مو استفاده نه وه کړې ځکه چې موږ له لوږې ټول خره خوړلي دي او کوم خر راپاتې نه شو چې کته پرې واچوو. نو ای هورمهبه د دغې بې پروایۍ له امله ماته د ټولو عسکرو په مخ کې په متروکو سزا راکړه چې پوه شم د فرعون مخې ته نشم تللی ځکه هغه پوځي شیان مې ورک کړي چې ماته سپارل شوي ول. هورمهب وویل له دې امله هیڅ اندېښنه مه کوه ځکه چې زه به له خپلې پوځي ډیپو څخه 400 کتې درکړم چې په ګودام کې کېږدې او په دې ډول به ستا حساب کتاب بشپړ شي. خو غوایسري ونه منله او ویل ته غواړې ما وغولوي او غواړې د خپلو خرو کتې راکړي چې بیا وروسته د فرعون په وړاندې په اسانه ما تورن کړي او ورته ووایي چې ما پوځي شیان اختلاس کړي دي. زه به دغه کار ونه کړم او ستا دوکه به ونه خورم او په دې هم پوهیږم چې ته له ما سره حسادت کوې غواړې د غزې حاکم شي او زما ځای ونیسي. زه اوس فکر کوم چې تا خپلو عسکرو ته دنده سپارلې چې زما ګودامونو څخه د خرو کتې پټې کړي چې په اسانه ما د فرعون پر وړاندې تورن کړای شي. زه به هغه کتې ونه منم چې ته یې راکوي او دغه ښار به دومره وپلټم چې کتې پیدا کړم. دغو خبرو هورمهب اندېښمن کړ ځکه دغه سړی بیخي لیونی شوی دی او ویل روژو غوره دا ده چې ته د استراحت لپاره مصر ته لاړ شي. زه احساس کوم چې د دې ښار اوږدې کلابندۍ او هغو زیارونو چې تا دلته ایستلي دي ته ډېر ستومانه کړی یې. خو روژو ورته وویل زما ښځه د دې ښار کلا او 4 برجونه یې زما بچیان دي او زه به له دې ځایه لاړ نشم. که دغه کتې مې پیدا نه کړې په خپل لاس به د خپلې میرمنې او بچیانو سرونه له تنه جلا کړم. له هغه وروسته روژو د هورمهب له خبرتیا پرته خپلو عسکرو ته امر وکړ چې د پوځي ګودامونو منشي چې یو زړور کس و او څو کاله یې د دښمن پر وړاندې مقاومت کړی و په دار وځړوي. کله چې هورمهب له دې کیسې خبر شو ویل بې له شکه دغه سړی لیونی شوی دی او امر یې وکړ چې هغه په یوه کوټه کې بند او وڅاري او د باندې د وتلو اجازه ورنه کړي. ما ته یې وویل ورشه هغه معاینه کړه وګوره چې څنګه یې معالجه کولی شي. زه لاړم او روژو مې معاینه کړ. بیرته چې راستون شوم هورمهب ته مې وویل د هغو بخارونو له امله چې د ده په سر کې راټول شوي هغه لیونی شوی دی او د هغه د معالجې لپاره مې 2 وسیلې په نظر کې شته. لومړی دا چې ته له خپلو عسکرو سره له ښاره ووځې او غزه هغه ته پرېږده چې هغه په یوازې سر په دې ښار کې حکومت وکړي. هورمهب وویل زه تر هغه له غزې نشم تللی چې له مصر مرستندویه ځواک راونه رسیږي. بیا به په سوریې برید وکړم ځکه د مرستندویه ځواکونو له راتګ مخکې که زه له دې ځایه لاړ شم سمدستي به ماتې وخورم او زما د لښکرو د ساتلو امنیت یوازینۍ وسیله د غزې کلا ده. ومې ویل اوس چې له دې ښاره نشئ تللی د غویسري د معالجې لپاره بله چاره نه لرم مګر دا چې سر یې سوری کړو چې له سره یې بخارونه ووځي. هورمهب په دې پوهېده چې د سر د کوپړۍ سوری کول خطرناک کار دی
نو زما له وړاندیز سره موافقه ونه کړه. وی ویل زه هغه سړی د سرسوري کولو له خاطرې سره نشم مخامخ کولی چې د مصر د دفاع لپاره یې سرښندنه کړې وي. پر دې سربیره کېدای شي دا تور هم راپورې شي چې د هغه له زړورتیا او میړانې سره مې بخیلي کړې ده او د هغه د وژلو زمینه مې برابره کړې ده. زه له یو شمېر ارام بخښونکو درملو او 2 تنو مضبوطو کسانو سره د هغه کوټې ته ورغلم. دغو کسانو ته مې وویل چې هغه په یوه کټ کې کلک وتړي چې درمل پرې وخورم. دغو کسانو غوی سره په یوه کټ کې وتاړه او ما په یوه قیف سره د هغه په ستوني کې درمل ورتوی کړل. له هغه وروسته مسکن درمل چې لږ نشهیي مواد هم پکې ول هغه ته ورکړل. کله چې د غوی سري معدې ته درمل ورسېدل ورو ورو یې اغیز وکړ. پوه شوم چې لږ ارامه شو. ما ته یې وویل دغه شغال هورمهب چې له صحرا د غزې بندر ته راغلی دی زما فکر یې داسې خراب کړی دی چې هر څه راڅخه هیر شوي دي. داسې مې هیر کړي دي چې د هورمهب تر راتګه یوه ورځ مخکې مې د سوریې یو خطرناک جاسوس نیولی او د کلا په برج کې مې بند کړی دی. ما نیت درلود چې په دار یې کړم خو د هورمهب د راتګ او د هغه د عسکرو د راتګ له امله زما پریشانۍ د دې مخه ونیوله چې زه دغه جاسوس ختم کړم. خو دا چې دغه سړی ډېر چالاک دی نو فکر کوم د خرو کتې هم هغه پټې کړي دي. لاړ شه او هغه ما ته راوله چې زه ترې پوښتنې ګرویږنې وکړم پوه شم چې کتې یې څه کړي او چیرته یې پټې کړي دي. له دې وروسته چې د هغوی له پټنځایه خبر شم نو اسوده به شم او په آرام به ویده شم. ما په سر کې فکر وکړ چې غوایي سره یې چټیات وایي خو هغه داسې ټینګار کوي چې زه مجبور شوم په برج کې د کلا زندان ته ورشم او هغه جاسوس ووینم. له دې وروسته چې د برج پر لور لاړم معلومه شوه چې جاسوس د جیل په ښکتنۍ پوړ کې دی. دغه ځای ډیر تیاره دی او جیل ته د ورتګ لپاره باید مشالونه ولګوو. یو مشال مې روښانه کړ او دغه جیل ته د ننوتو تکل مې وکړ. په دې وخت کې متوجه شوم چې د جیل ساتونکی ړوند دی. هغه ته مې وویل زه راغلی یم چې د سوریې هغه جاسوس ووینم چې د هورمهب له راتګه یوه ورځ مخکې نیول شوی دی. زه غواړم دی له زندانه راوباسم او غوایي سري ته یې ورولم. خو ړوند بوډا د مصر د 10 خدایانو نومونه واخیستل او په هر یو یې قسم وخوړ چې په دې جیل کې ژوندی بندي نشته. ځکه کله چې به بندي ونیول شو لومړی به یې د معلوماتو د ترلاسه کولو په خاطر او دا چې ولې او څنګه دلته راغلی او کوم ډول خبرونه غواړي شکنجه کاوه. بیا به یې په جیل کې په ځنځیرونو وتاړه او په خپل حال به یې پرېښود چې له لوږې مړ شي او مړی یې د جیل د ویرونکو مږو خوراک شي ځکه چې بندیانو ته د ډوډۍ ورکولو لپاره هیڅ شی هم نه پیدا کېدل. له دې سره سره چې ړانده بوډا د مصر په 10 خدایانو قسم وخوړ چې په دې جیل کې څوک ژوندی نشته خو زه چې په خبرو پوه شوم چې درواغ وایي ځکه چې یو ریښتونی کس اړ نه دی چې په 10 خدایانو قسم وخوري. هغه ته مې وویل ته پوهیږې چې غواسری داسې کس دی چې که پوه شي تا درواغ ویلي نو له دې سره سره چې بوډا یې او ړوند یې نو پوست به دې وباسي. کله چې بوډا پوه شو زه په خبرو نه غولېږم نو رکوع او سجده یې وکړه. ویې ویل ای ستر انسانه چې زه دې نه وینم خو له غږه دې پیژنم چې مصری یې او ځواکمن یې پر ما ورحمېږه او ما واکمن ته مه سپاره ځکه چې هغه به مې مړ کړي. زه د مصر او فرعون یو وفادار خدمتګار وم او یم او د کلابندۍ په پړاو کې هغه وخت چې لا یې محبوسینو ته خواړه ورکول او خوراکي مواد ډیر کم شوي نه ول ما به هره ورځ مصر او فرعون ته د خدمت لپاره د بندیانو یو اندازه خواړه پټول ځکه پوهېدم څومره چې هغوی ډیر وږي وي ما به مصر ته ډیر خدمت کړی وي. خو دغه سوریانی جاسوس چې غزې ته د هورمهب له راتګه یوه ورځ مخکې نیول شوی دی عادي بندي نه دی. ډیر ژبور دی او کله چې خبرې کوي د هغه خوږې خبرې زما په غوږونو کې د بلبلانو د غږ په شان وي. په کومه ورځ چې هغه جیل ته راوستل شو او د بندیانو مړي ولیدل چې غوښې یې د موږو خوراک شوي دي له ما یې پوښتنه وکړه چې دغه کسان ولې مړه شوي دي. ومې ویل له دې کبله چې په دې ښار کې خواړه نه پیدا کیږي موږ بندیانو ته خواړه نشو ورکولی او هغوی له لوږې مري. باید ته پوه شې چې زه ړوند یم او دغه بندي په ځنځیرونو نشم تړلی. تل چې بندي جیل ته راځي نور کسان یې په مسي ځنځیرونو تړي او بیرته ځي. خو له دې وروسته چې بندي په ځنځیرونو وتړل شي زه د جیل ساتنه کولی شم. کله چې دغه جاسوس راوستل شو همدا کار یې ورسره وکړ. په پیل کې نور کسان راغلل او هغه په ځنځیرونو وتړه او کله چې هغوی لاړل بندي له ما څخه د بندیانو د مرګ د علت په هکله پوښتنه وکړه. د بندیانو د مرګ په اړه هغه زما ځواب واورید نو ما ته یې وویل که ما ته خواړه او اوبه راکړې چې زه له لوږې مړ نه شم او پیاوړی پاتې شم نو زه به دې ښار ته د هورمهب د راتګ په وخت کې دومره سره او سپین زر درکړم چې په سوریه کې هیڅ شتمن کس دومره زر ونه لري. کله چې ما دغه ژمنه ترې واورېده پوه شوم چې رښتیا وایي او په خپله وعده به عمل وکړي
هغه به ویل پر دې سربیره چې زه به دومره سره و سپین درکړم چې لیږدول به یې درته سخت وي ستا د سترګو معالجه به هم وکړم ځکه چې زه یو ډاکټر هم پیژنم چې د سترګو د ناروغیو په شمول د ډیرو نورو ناروغیو په معالجه کې مشهور دی بندي راته ویل زما دغه سترګه چې ته یې ګورې همغه ډاکټر رغولې ده او له دې وروسته چې هورمهب دې ښار ته راننوت ته به هم شتمن شي او هم به دې سترګې رڼې شي د ځان لپاره به کور جوړ کړې په خپل کور کې به 10 نوکران وساتي او په شواروز کې به 10 ځله د غاز غوښه خوري ما باور درلود چې هغه به د هرې ډوډۍ په بدل کې ما ته ډیر زر راکړي نو هر ورځ به مې هغه ته ډوډۍ او اوبه ورکولې او هر ځل چې به مې ډوډۍ ورکوله هره ډوډۍ به مې لس ځله یعنی لس دین سره زر ګڼله خو هغه ډیر ژر وږی کېده او په شواروز کې به یې څو ځله له ما څخه ډوډۍ غوښتله ما هم په هغو وسایلو سره چې په لاس کې مې ول هغه ته ډوډۍ برابروله ورکوله دغه سړی اوس د هغې ډوډۍ په بدل کې چې خوړلې ده تر څو ورځو مخکې پورې 2 وارې 10 ځله دی نه زما پوروړی دی خو زه له هغه ډیر څه غواړم او تر هغه وخته به په تمه شم چې زما پور 3 میلیون دین شي بیا به هغه ته خبر ورکړم چې هورمهب دې ښار ته راغلی دی ومې ویل نو داسې ښکاري چې تا تر اوسه پورې هغه ته نه دي ویلي چې هورمهب ښار ته راغلی دی جیل ساتونکي وویل نه که مې هغه ته ویلي وای زه به له ډېرې شتمنۍ بې برخې شوی وای خو کله چې زما پور 3 میلیونه دین ته ورسید بیا به هغه خبر کړم ما ورته ویل ای ړنده او ساده سړیه آیا په دې پوهیږي چې 3 میلیونه دینه څومره طلا کیږي که 3 میلیون دینه سره زر په یو ځای کې راغونډ کړي ان په 10 آسونو به یې بل ځای ته ونه شي لیږدولی هغه وخت چې غزه د سوداګرۍ مرکز و په ټوله غزه کې 3 میلیون دینه سره زر نه پیدا کېدل اوس خو لا پرېږده چې دغه ښار بیخي وران شوی دی